په دنیا کې پښتانه یو واحد قوم دی چې دا چرته هم غیر مسلمان نشي کېدلی چې چرته هم پښتانه وي نو هغه ضرور مسلمان که چرته تاسو د پښتنو نه تاسو وکړئ چې تاسو لاول مسلمانانو که پښتانه نو هغه بل لاول درته وایي چې موږ د 15000 کال نه مخکې پښتانه او د 1400 کال نه چې موږ مسلمانان یو. مرګورو تاسو به دا خبره ضرور واورئ که چرته هم د بادارۍ کارونه شوي که چرته هم باداري شوي یا چرته فتح شوي نو په هغې کې ډېر چې د پښتنو حصې اخیستي نو پښتانه یو داسې بهادر قوم دی. نن چې دی نو بیا په 11 اکتوبر باندې چې دی نو بیا د پښتنو جرګه لګي که نه دوی وایي چې موږ به امر وکړو او پښتانه واحد قوم دی که نه چې په دنیا کې په تاریخ کې دا تاسو ولټوئ که نه چې دا چرته هم غیر مسلمه نشي کېدلی دا چرته هم د خپلې خبرې نه اوړي دا چې چرته هم یو خبره وکړي که نه نو دا حق کوي څوک ورسره چرته محبت وکړي نو هغه اسمان ته رسي او که څوک ترې نفرت وکړي که نه نو هغه بیا قبر ته رسي. ښه دا داسې پښتانه چې دي نو دا واحد قوم دی په زړه باندې هم یو داسې قسمه دي چرته هم د خپل عزت چې دی نو هغه ډېر زیات خیال ساتي. ملګرو تاسو ته به پته وي که نه چې پښتانه چې دی نو بیا جرګه ده او دوی خلک وایي چې موږ به دا د جرګې نه منې کړو نو پښتانه واحد قوم دی دا به ته چرته هم منې نه کړې دوی خو خپل ځان ورکوي خو دوی خپل په غیرت باندې ځان ورکوي خو چرته هم دوی بزدلي نه اختیاروي. دا د پښتنو شان دی او دا د پښتنو ژوند دی او دا د پښتنو ثقافت دی او دا د پښتنو زندګي ده. چرته هم دوی چې دی نو دوی خپل ځان ورکوي خو چرته هم بزدلي نه کوي. دا د پښتنو تاریخ دی.